ټکنیکل احمدزي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ خوشحاله اوسئ. خوښ یم چې نن یو ځل بیا درته یوه ښکلې او معلوماتي ویډیو چمتو کوم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو زموږ فلایټ موډ هم آن وي، د هغې باوجود موږ بیا هم وکولی شو چې انټرنیټ استعمال کړو. یعنې اکثره نن سبا ګیم کوونکي دغه خوښوي چې موږ د ګیم وکړو، موږ ته دې څوک مزاحمت ونه کړي. نو په دغې خاطر څنګه کولی شو دغه د فلایټ موډ کوم اپشن چې دی زموږ په موبایل کې یا ایرپلین موډ دغه آن کو، موږ ته څوک زنګ ونه وهي، د هغې باوجود موږ بیا هم وکولی شو چې خپل انټرنیټ ته دوام ورکړو. یعنې فیسبوک، مسنجر، یوټیوب، ټیک ټاک، کم ګیم هر څه چې وي کولی شو چې ویې کړو، خو موږ او تاسو ته په سیم کارت باندې څوک زنګ ونه وهي. نو د دې لپاره به لومړی راشئ، لومړی به خپله ډیټا خلاصه کړئ. کله مو چې ډیټا خلاصه کړله، لومړی به خپله ډیټا را خلاصه کړئ. ډیټا مو چې خلاصه کړه، له هغې وروسته به پاس ټایټل چې دی دا به داسې راکش کړئ. له هغې وروسته دغه اپشن چې کوم دی د فلایټ موډ، دغلته چې کوم اپشن دی د فلایټ موډ، په دغه فلایټ موډ اپشن باندې به کلیک وکړئ او دغه یو به داسې آن کړئ. دلته یې پاس ماته لیکلي روشن ایچ پلس او دوهم سیم کارت چې دی هغه زما نو سروس دی. نو زما نټ چې دی په روشن کې دی او دلته یې روشن ایچ پلس لیکلی دی. نو زه ایرپلین موډ آن کوم. ایرپلین موډ چې مې اډ کړو نو دلته سیم کارتونه دواړه چې دی هغه هایډ شول او دلته ایرپلین موډ آن شو. له دې وروسته به راشئ خپل دغه ډایلر ته، خپل ډایلر ته به راشئ. کله چې ډایلر ته راغلی، له هغې وروسته به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ او دلته به ورکړئ سټار هیش سټار هیش شپږ څلوېښت شپږ دېرش هیش سټار هیش سټار. بس دا چې مې ورکړو دغسې یوه صفحه به تاسو ته راخلاص شي او دلته به په فون انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. له دې مخکې چې زه دا آن کړم، زه ځم فیسبوک ته تاسو ته ښیم چې آیا زما انټرنیټ کار کوي که نه کوي. ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول لږ انتظار ورته کوم، دا به چې دی نه پلی کېږي ځکه دا ما مخکې پلی کړې ده. لږ به پلی شي. له دې وروسته چې دی نور دا کار نه کوي. لاندې م دلته لیکلي چې نو انټرنیټ کنیکشن. که زه څومره ریلوډ وهم دلته چې دی دا نه راځي ځکه ما فلایټ موډ آن کړی دی او دلته دا ویډیو نه پلی کوي. همدغه ویډیو زه بیا پلی کوم. نو دا چې دی مینز بټن باندې کلیک کوم، بیرته راځم ډایلر ته، دلته سټار هیش شپږ څلوېښت شپږ دېرش هیش سټار هیش سټار په دې کلیک کوم. له دې وروسته هغه درې اپشن راځي، په فون انفارمیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته یم لیکلي ډیټا سروسز ډسکنیکټ دی او وایس سرو چې دی راډیو دا آف دی. نو تاسو به له نورو اپشنو سره ګوتې نه وهئ، صرف به راشئ دغه موبایل راډیو پاور دغه چې دی دغه یو به آن کړئ. دا به داسې آن کړئ. دا چې کله تاسو آن کړو نو دلته موږ او تاسو ته ولیکلو کرنټ نیټورک روشن او سپیډ یې هم سیګنل سټرینث هم دلته شته دی او ډي ایل یو ایل هم دلته شته دی. نو له دې وروسته زه بیرته ځم فیسبوک ته، دلته ډیټا سروسز یې موږ ته کنیکټ ولیکلو. له دې وروسته ځم فیسبوک ته او بیرته هماغه ویډیو راوړم د رحیم صدیقي. نو تاسو کتلی شئ چې پاس زموږ فلایټ موډ هم آن دی او دلته مونږ ویډیو هم کتلی شو. کولی شئ تاسو یوټیوب هم استعمال کړئ، ټیک ټاک هم استعمال کړئ. نو په دغې طریقې سره تاسو کولی شئ خپل ګیم ښه په آرام سره وکړئ. یا کوم یوټیوب، ټیک ټاک، فیسبوک استعمالوئ یا هم مسنجر استعمالوئ، کولی شئ هغه په هوسا سره استعمال کړئ، څوک به تاسو ته زنګ نشي وهلی. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې نو له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.